سلامونه هونیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د پاکستانیانو تګ راتګ کابل ته بیخي ډېر سوی دی. هره ورځ یو ورځ نه بله ورځ او همدغه ډول په هفته کې یو وار دوه واره دوی په کابل ته ور روان دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې پاکستانیان څه غواړي، ولې دومره سفرونه ډېر کړي دي او پاکستان اصلي هدف څه دی چې څه غواړي د اوسني کسان سره وکړي. نن په دغه ویډیو کې انشاءالله چې یو څه معلومات تاسو ته درکوم. تر اضافي خبرې تیریږي او ځو پر موضوع باندې خبرې کوو. تر هر څه وړاندې پاکستان چې دی همدا اوس د خپل ټولو فشارونه او خپل ټولو تګ راتګ چې کړی دی هره ورځ کې دوی ور روان دي. د دوی یوازینی هدف چې دی واخان دی. دوی غواړي چې واخان کې لاره پیدا کړي او د واخان د لارې دوی تاجکستان ته خپل یو ارتباطي لاره جوړ کړي. دا د واخان د کیسې چې دی دا په جمهوریت کې شروع شوي. دوی د ډېر وخته په دغه لټه کې دي چې هر ورځ کې دوی په دغه لټه کې دي چې یو ډول وسي د واخان د اساس کې د افغانستان څخه دوی واخلي او یو څو نقشې هم جوړ کړي وي چې د واخان د پاکستان سره وصل کړي وي. دا ټوله کارونه چې دي د پاکستانیان د ډېر وخته شروع کړي دي. همدا اوس هم دوی په دغه لټه کې دي چې وڅې کړی واخان کې لاره پیدا کړي او دوی د تاجکستان سره سرحدي سیمې ته ورسیږي او د همدغه تاجکستان د لارې بیا قرغیزستان او قزاقستان او همدغه ډول روسیې ته دوی خپل حکمرات ورته ورسوي. اوس خبره دا ده چې ولې صادق خان په دغه لټه کې دی چې هر ورځ کې صادق خان خپل یو پښتون او هر ورځ کې په دې لټه کې دی چې دی باید واخان ته لاره پیدا کړي. زه پر دغه موضوع تاسو ته زه په نقشې باندې زه تشریح کوم چې تر څو په دغه ټولو موضوعاتو باندې ښه پوه سئ. دغه سیمه چې تاسو وینئ دا دلته وره دا لاهور دی، دا اسلام آباد دی او دا هم پېښور دی. دا ګلګت بلتستان دی او د ګلګت بلتستان د طریقې بیا همدا ډول دوی غواړي چې دغه لاره مستقیمه تاجکستان سره وصل کړي او د تاجکستان سره د وصل کېدو سره دوی وصل کړی بیا قرغیزستان او همدغه قزاقستان او همدغه روسیې او دې هېوادو ته ورسېږي. پاکستان په حاصل کې په دې فکر کې دی چې راتلونکي څو وخت کې پښتونستان جوړیږي. راتلونکي څو وخت کې پښتونستان جوړیږي، بلوچستان ځینې جدا کېږي او یا به سند به هم ورته جدا سي او که نه سند او پنجاب به یو هیواد دلته جوړ سي. همدا اوس هم پنجابیان په دغه لټه کې دي چې د پېښور چې څه کارخونې او صنعتونه وه هغه یې ټوله لاهور ته انتقال کړی او دغه کوم صنعتونه چې په کوټه کې وه هغه یې ټوله لاهور ته انتقال کړی. د دغه لاهور د انتقالېدو وروسته دوی په دې فکر کې دي که سبا ورځ کې دلته پښتونستان جوړیږي، دا پښتونستان منطقه جوړه سوه او دلته بلوچستان جوړ سو، نو بیا خو دلته بیا ماته بل مشکل هم جوړیږي. سبا ورځ کې پښتانه هم په دې کې درېږي چې پښتانه ماته پنجابي ته لاره نه راکوي چې زه پر افغانستان باندې تېر سم. دلته دوه لارې جوړیږي. دوی په دغه لټه کې دي چې د لاهور څخه په اسلام آباد او داسې ګلګت بلتستان او همدا ډول پر واخان باندې لاره جوړه کړي. تر سبا ورځې کې که دلته پښتونستان جوړیږي، بلوچستان جوړیږي، پنجاب باید دلته یو استراتیژیک لاره ولري او همدغه لارې څخه دوی مخته ولاړ شي او اصلي هدف یې همدغه دی. و هغه وخت کې هم ولسمشر غني هم دا خبره کوله چې وروره ته څه مشکل لري، د لاهور څخه جنس دې واخلې اسلام آباد، پېښور څخه راوړه کابل مزار او همدا ډول ازبکستان ته انتقال کړه. ازبکستان ته ستا مارکیټ قزاقستان ته رسوي، ټول نړۍ ته رسوي. ته ما څخه څه غواړې چې هر ورځ کې ته د واخان په لټه کوي او د دې دپاره بیا صادق خان ور روان دی، خپل صادق خان پښتون او دی خبر نه دی که سبا ورځ کې وروره پنجابی په دغه لټه کې دی چې د دغه حالات څخه دی وباسي که سبا ورځ کې پښتانه ځینې جدا کېږي نو بیا دا یو خپلواک واوسي دلته. نو دا ګوره دا ټوله بدبختیانې دي، دا ټوله یعنې د پښتنو بدبختي ده چې خپله پښتانه په دې باندې نه پوهېږي چې زما د څه لپاره هستئ. او صادق خان هم هره ورځ کې ور روان دي هلته غوړې کوي چې یاره تاسو پاکستان سره د پاکستان خبرې ومنئ. مګر د پاکستان خبرې پر واخان باندې منل دا د هر افغان دپاره د منلو وړ نه دی، دا د پښتنو دپاره د منلو وړ نه دی. که دا لارې لاهور د دې لارې څخه جدا کړه او نور دا لارې رانه وړه نو دلته خو یو خو دا دی چې پر پېښور او دا منطقې کې دا خلک چې دی د دوی اقتصاد مکمله په پښو باندې ماتېږي، هلته خو بلا کار نشته. همدا اوس چې دغه کار هم چې یو څه شته دا په دغه ترانسپورټ باندې دی، په همدغه موټرانو باندې، په دغه د افغانستان په جنسو باندې، په انتقالاتو باندې دی.
او که دا غواړي چې دوی پر واخان باندې تیر کړي نور د پنجاب دپاره خبره ګلورینه ده او پاته سو پښتانه تباه دي. دا یوه موضوع ده چې صادق خان هر ورځ کې روان دی او دا ډېر شرمونکی دی صادق خان دپاره چې دی څنګه د دې موضوعات دپاره هر ورځ کې ور روان دی. بله موضوع چې دی کاسه 1000 خبره ده. دلته کرغزستان چې دی د کرغزستان څخه او کزاکستان څخه دغه ډول باندې یو لاین را روان دی او دا لاین پر کابل باندې همدا ډول پاکستان ته ځي. دا کاسه 1000 چې دی دا د برق د پروژه ده او د دې پروژې په مرسته باندې پاکستان غواړي چې خپل د انرژي او تولید چې دی دا ورسي، ځکه چې کزاکستان سره اتمي بټۍ سه او د اتمي بټۍ په وسیله باندې دوی کولی شي چې ډیر برق تولید کړي. همدغه برق غواړي چې دوی پاکستان ته هم را انتقال کړي. بله موضوع چې ده پر ازبکستان او د ریل موضوع ده چې دا ریل د طریقه هم دوی غواړي چې افغانستان د طریقه پاکستان د ازبکستان سره وصل کړي. نو دغه ټول خبرې دي چې صادق خان هر ورځ کې ور روان دي، پاکستاني پلاوي هر ورځ کې ور روان دي. او بل پروژه چې ده ټاپ پروژه ده ترکمنستان افغانستان پاکستان چې د برق لاین دی او د غاز نلکه ده او هغه بل پخوانی پروژه ده چې د ټاپي پروژې معلومات لا تر اوسه مبهمه دي چې په هغه باندې څه کېږي. خو د اوس دپاره پاکستان دپاره دا څو برخې مهمه دي. ټاپي لا دومره مهمه نه ده پاکستان دپاره ځکه چې هغه انته مهم موضوع ده. په دا خاطر باندې دغه موضوع چې ده د صادق خان او دا اسحاق او دا بل چې هر ورځ کې ور روان دي، یوازینی دلیل هم دغه دی چې هغه بل ورځ کې هغه تقی هم راغلی وي، هغه هم راغلی وي د کورنۍ چارو وزیر ته هم لیدلی وه. د دوی اصلي هدف هم دغه دی چې پنجابیان خپل ځان دپاره یو بدیل لاره جوړ کړي، هغه هم پر واخان باندې. د واخان لاره پاکستان ته ورکول د پاکستان د پښتنو سره خیانت دی، د ټول افغانستان سره خیانت دی. او پنجاب هلته که لاره پیدا کړه هغه لاره به ډېر ناارامه منطقه به سي او هلته ډېر بدبختیانې ورشي. نو په دا خاطر باندې هغه سیم باید مکمل کنټرول سي، د پنجاب ترانسپورټي سیستم باید هلته ولاړ نه سي. دا د نن ورځ ویډیو هیله دی چې څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.